د نوشي بنګش صاحب د یو شعر سره نصیر علي توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل وینا به واوروي. خو نوشي خبر یې ته څه شیخ شراب حرام کړي دي، نوشي خبر یې ته څه شیخ شراب حرام کړي دي، خو د انسان وینه په چا باندې حرامه نه شوه. نصیر علي توري صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صدر محفل، محترم مشرانو او د ناستو ملګرو په اجازت یو هغه لیکلی دی مضمون نوشي صاحب په شخصیت باندې. نذیر حسین نوشي بنګش. د ښایسته شلوزان محترم نذیر حسین نوشي بنګش صاحب د څه تعارف محتاج نه دی. ښاغلی بنګش صاحب په خپل اسنادي نوم ډیر کم او په قلمي نوم او تخلص زیات پیژندل کیږي، بلکې هم په قلمي نوم په کورما او پښتونخوا کې معروف او مشهور دی. بنګش صاحب د کورمي سیمې یو نومیالی شاعر، ادبي او سیاسي شخصیت دی. په منظوم ادب کې د کورمي د غزل استادانو سرخیل او ځلانده ستوری دی. زه خاورې غزل سره سره د نظم زیات مینوال یم. د ښاغلي نوشي بنګش صاحب نثري او آزاد نظم ځانګړی اسلوب او خصوصیت لري. د دوی د آزاد نظم زه داسې لیوال یم لکه څنګه چې څوک چرته د کورمي د سیند غورځنګونو ته ناست وي او د نور چاپیریال د شور او غږ نه بې خبره او بې پروا د شنو اوبو ښکلا ته زیر او مترنم آواز ته غوږ وي. د نوشي صاحب نظم د اوریدونکي توجه داسې جلب رانیسي چې ځان سره یې سم د نظم تصور او خیالونو په څپو ورګډ کړي. سسپنس او تجسس یې د صحرا د تندې وهلي په څیر ځان پسې بیایي او د نظم اختتام او لنډیز یې لکه د سړو یخو اوبو ډک جام زلوهلي تنده ماته کړي. کله چې په کورمه کې د پښتو د ادب خدمت خبره کیږي نو د ښاغلي نوشي بنګش صاحب نوم یې په سر کې یادیږي. ښاغلی د سپین غر ادبي جرګې پړچینار بنسټ ایښودونکی غړی دی چې د ډېرې مودې راهیسې په دې خدمت بوخت دی. نوشي صاحب که شعر و شاعري ده او که سیاست، تل یې د مینې، ترقۍ، امن، روادارۍ، مترقي لیک، زغم او برداشت او په تیره بیا د عدم تشدد د فلسفې ابلاغ کړی دی. خپل سیاسي او مترقي ادبي مسلک سره بې کچه مینه لري او د پښتون مبارز او خدایي خدمتګار خدای بخلي باچا خان د کاروان مخلص لاروی دی. د نوشي صاحب په شخصیت، شاعرۍ، ادبي خدمت، سیاسي بصیرت او د امن په حواله د دوی هلې ځلې هغه عنوانات دي چې پرې ډېرې خبرې کیدی شي او ډېر څه پرې لیکل کیدی شي. ځکه نو زه د شاعر په دې شعر خپل مضمون رالانډوم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، زولی مې تنګه زه به کوم ټولومه. مننه، ډېره مننه.